د راډیوګانو یا په ټلویزیونانو کې درته پراته دي، نارینه او ښځو. تاسو فکر وکړئ تاسو د دې څخه کومه ګټه اخیستې چې هر څو کلونه مو ورته کتلي دي، راویوباسئ د 1 روپۍ پیدا. تاسو د 1 روپۍ ګټه ځینې اخیستې. دغه پردۍ ښځې د پردیو ملکو که هغه کافرانې دي که مسلمانانې دي، نو دا چې په دغه ټلویزیونو کې تصویرونه درته اوري او فاحش و ناکاره، که هغه په انټرنیټ کې، که هغه په دا ټلویزیونانو کې، که هغه په ټلیفونانو کې، اوس خو در ټلیفونه پورې عادي در جیبه پورې خبر راورسېد. د دغه شیانو څخه تاسې څه پیدا اخیستې ده؟ د دې شیانو په کتلو کې بې له دې چې تا د ذکره غافله کړي. څوک به هغه چې په داسې وخت کې چې داسې یو بیکاره ډرامې او بیکاره پروګرامونه هغه ګوري او دی به نو د الله په ذکر مخته یا الله ته به متوجي. داسې شته؟ هېڅ نشته. دغه وخت هغه لوی تاوان یې دا دی چې د الله د ذکره یې غافله کړې، د الله تعالی د فکره یې غافله کړې، د آخرت څخه غافله کړې. د ډېرو ځوانانو څه به د جوماتونو هلته به دا ستا خوښ پروګرام غواړې چې هغه واورې یا ووینې، هلته به د جوماتو د لمانځه وخت نو ډېر ځوانان به داسې چې هغه د جومات په کیسه کې به نه وي، هغه خپله پروګرام اوري، هغه ویني. دا که د اورېدو یوازې، دا که د لیدلو یي چې تا د عبادته څه باسي ستا دپاره زهریات دي. دا د انسان دپاره، د مسلمان دپاره تاواني شیان دي. دغه شیان د کورو څخه باسي. کاشکې اوس زموږ عاجزي داسې وای د کور عادي خپل کارونه دې ته دونه ثواب الله د کور په کارو کې ورکوي چې دغه خپل کوچنی دا روزي پاک، دا خپل کوچني ته تی ورکوي، دا کوچني ته دا د شپې راپورته کیږي، الله تعالی پر دغه باندې دې ته اجر څونه ثوابونه ورکوي. دا خپل بچی، دا خپله خونه چې دا پاکه ساتي جارو کوي، پر دې باندې الله دې ته ثواب ورکوي. او دا خپل کور، دا خپله اشپزي، دا خپله ډوډۍ چې دا پخوي، دغه د ډوډۍ انسانان چې خوراک پکوي، و الله دا ستا مخلوق دی، زه خدمت کوم، ای عجیزې، ای مورې خورې، داسې نیت پکښې کوه. و آباداره دا ستا مخلوق دی، زه یو خدمت کوم، زه یو ډوډۍ ورپخوم. که څه ستا عیال دی، ستا د کور سړی دی، ستا خسر دی، ستا خواشه، ته دغسې نیت پکښې وکړه چې دوی به په دغه باندې عبادت وکړي. په دې کې ستا د کور، ستا د لاس ډوډۍ ځي و طالب العلم ته طالب یې خوري، عالم یې خوري، مسافر یې خوري، میلمه یې خوري، د کور انسان څونه دې غټ خدمت پر غاړه اخیستی. ته نه پوهېږې چې ستا په دې کې څونه غټ ثوابونه شته. دا چې تا ور واخښل، تا ور پاخه کړه، پخه ډوډۍ دې ورته کښېښول، پخه اشپزي دې ورته کښېښول او دغه انسانانو وخوړله، خو دا خو په دې کې نو هېڅ شی نشته، هېڅ ثواب نشته. ولې نشته؟ تا د دوی خدمت وکړي، د الله د مخلوق خدمت چې وکړي، په دې به دوی عبادت وکړي، په دې کې ستا ثوابونه شته. په کالو مینځلو کې ستا ثواب شته چې خپل کالي د کور انسانانو کالي و صفایي. صفایي څونه ثواب لري، د بدن صفایي، د کور صفایي، د لوښو صفایي، حتی دغه لوښ چې ته مینځې، دغه دیګ چې ته مینځې، دغه غابونه و پیالې چې ته مینځې چې خوراک پکښې کې سوی دی، دغه لوښی تا ته دعا کوي، دغه پیاله تا ته دعا کوي، په دغه چې تا ته الله ثواب درکړي چې ته دغه لوښي مینځې. نو ستا خو کارونه ګرده د ثواب کارونه سو، ته په ثواب په کارو کې اخته یې. د دې سره سره چې د لمانځه وخت دې سي او خپل لمونځ بیا خپل پر وخت باندې کوې، د دې سره چې بیا د وظیفې د تلاوت قرآن شریف یې زده کړه، قرآن کریم یې زده کړه. دغونه وخت چې ته د تلویزیون پر کتو تېرې، اشه دونه چې قرآن کریم تېر کې څونه ثواب. روزه چې ته یو پروګرام ګورې، د دې پر ځای چې سړی دغونه وخت پر قرآن کریم تېر کې څونه ګټه به وکړي، څونه ثواب وي د آخرت. تاوان یې څه شته؟ والله د هغه خلکو زړونه ډېر روښانه دي چې قرآن کریم ډېر وایي، زړونه یې ډېر روښانه دي. د هغو خلکو فکرونه او سوچونه ښه صاف خوا پاکې دي. هغه چې د دغه شیانو څخه غافله، خاص په هغو کې طبیعتونه یې خبیث دي، خراب دي، مغز یې خراب شیان پکښې ثبت شوي دي. ماغز هم دغسې ثبت کوي، دماغ هم دغسې ثبت کوي لکه دا نور شیان چې موږ تاسو ته د ثبت شیان راووته چې ثبتونه کوي، عکاسي کوي، شیان. دا د انسان د مغزو د دماغ څخه دا شیان اخیستل شوي دي چې دا دغسې ثبتونه کوي. نو ولې خراب شیان پکښې ثبتوي؟
دا شیان مه راوړئ. نو دغه شیان چې عکسونو په ټلویزیونانو کې کتل دي او نارینه دي و ښځو ته نه ګوري، ښځې دي پردي نارینهو ته نه ګوري. خپل استغفر الله یو ګوړی که ته استغفار ووایه، ای خورې څو واره دي استغفار ویلی دي؟ سا راپورته سوی در ماښام که ته کښېنې پر تسبیح باندې یا پر ګوتو یا دغسې استغفر الله استغفر الله، الله ستا څه بخښنه غواړم. دا ته د ورځې 100 واره اسانه پر تسبیح باندې وایه، څونه ثواب به پیدا کړې. الله تعالی بیا عذاب نه درکوي. وایه الله ما خو ستا څه بخښنه غوښته، استغفر الله مې وایه، خو ما خو دغه په خوله کې و په زړه کې مې و چې الله بخښنه راته وکړه. چې هېڅ ګناه نه لري، رسول د خدای هېڅ ګناه نه درلودله، په یوه مجلس کې په ورځ کې بیا در 100 واره او در 80 واره ډېر ویل. دا استغفار و توبه. استغفر الله و اتوب الیه. دغه شیان د ګټې دي، دغه شیان د ګټې. خپل د سړي خدمت، خپل سړي ته په ورین تندي کتل، په ښه اخلاقو د ده سره خبرې کول عبادت دی. حتی په یو روایت کې راځي چې هغه یو ښځه چې خپل سړی ستړی راسي او دا یې بدن ورکښېکاږي د هوسایي دپاره، وایي الله جنت ورته واجبوي. ستا ګټې په دغه ځایو کې دي، په هغه شیانو کې نسته، په بې سترۍ کې نسته. تا دا جنې زده کړله چې زموږ تجاران او ښځې او دا سوه چې هغسې کالیګان، هغسې لباسونه چې نه بدن په پټېږي نه ستر پکښې شته، ګرده مو د هندوانو کې جوړېږي یا په چینایانو کې جوړېږي هغه شیان زموږ ستاسې در کورو در دې ځایو راورسېده. دغه به جدي زده کړې چې څنګه یې سر جوړ کړی دی، څنګه کالی جوړ کړی دی، څنګه لباس دی، څه رقمې کیسه ده. دغه نور شی خو به دي نه، هغه ټول بېدیني ده، ټوله بېدیني جنې زده کوې. دا ټول بېدیني ده، د بېدینۍ شیان دي چې زده کېږي.